سلامونه قدرمنو، نن له تاسو سره په یو ډېره اهمه موضوع خبرې کوم. قدرمنو، زما پر څنګ باندې تاسو وینئ دغه یو ماشوم دی. د دې ماشوم عمر به 3.5-4 کاله وي. د دې ماشوم په یو لاس کې فیډر هغه بوتل چې دی شیدې ځینې وي او په بل لاس کې ډبره ده. په دې ډبره باندې دا فلسطینی ماشوم د خپل وطن دفاع کوي. له دې عکس تاسو دغه اخذ اخیستلی سوی چې دغه ماشوم له ډېر تعلیم یافته یو منظم متحد قام سره تعلق لري. دې ماشوم ته یقینا مور په زانګو کې د وطن او د قام مینه ښودلې ده. دې ته مور اقا او وراره نه دی په ګوته کړی چې دا د دښمنان دي. ده ته په کوټو کې سپین ږیرو داسې خبرې نه دي کړې چې اقا د دښمن دی، وراره د دښمن دی. د دې فلسطیني ماشوم دښمن معلوم دی، دښمن یې ډېر زورور دی، لیکن دا قام متحد دی، منظم دی، شعور لري، پوهه لري او د دې قام مخته دا زورور دښمن ناکامه دی. د دې قام دښمن ټولو ښودلی دی، هغه که ادیب وي که سیاست پوه وي، ټول یو دښمن ته ګوته نیولې. د قام بدقسمتي دا ده چې تل ورور اکا تربور دښمن ښودلی دی. دلته زموږ ماشومانو ته په کوټو کې، په کلو کې، په مجلسونو کې، په جلسو کې، په مظاهرو کې خپل قام، خپل اکا، خپل ورور، خپل اکا دښمن ښودل کېږي. قدرمنو پښتنو، مطلب مې هم دا دی چې باید موږ خپل بچیان ماشومان وروزو او اصلي دښمن ورته وګورو. اکا، وراره، تربور، کلیوال ورته دښمن نه وښیو. چیرې موږ خپل بچیانو ته سیاسي شعور ورکوي، قامي شعور ورکوي، نو به موږ هغه ورځ د نجات ورځ وي. زموږ ټولې مسلې بال سي او په دې وطن، په دې خاوره به دا اوږد جنګ ختم سي.